زه همیشه وایم چې بنده باغ وکري او باغ کله پخېدو ته ورسي میوه ورکوي بنده ورته ډېر خوشحالېږي او چې کله د بنده بچي ماشومان زلمیتوب ته ورسي نو بنده ورته ډېر خوشحالېږي او ځکه خوشحالېږي چې زما دا بچي به زما د ناموس زما د پښتو زما د غیرت باعث وکړي خو بدقسمتي دا ده زه نه پوهېږم چې زما په ځمکه زما په خاوره او زما په ځوانانو څه شوي دي موټرسایکل یې پټو دي غلاګانې کوو شرابونه بدعملۍ ماشومانو جنکو سره بدپیلۍ پرسونه خلکو نه تخته و زما ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې دا بچی او دا نوی نسل دا خو د خالد بابا بچي موږ وی دی به ما ګټي دی به زما وطن ګټي دی به دا خاوره ګټي نن په شیرګل تاڼه کې ولاړ یم کتونکو دا 11 موټرسایکل تاسو وینئ دا زمونږ د تخبې سرکل ډي سي پي صاحب دی بشیر خان ایس ایچ او صاحب سلام خان دا زما بچی ورکوټی بچی ماشوم چې شکل یې دا وایي جسامت یې دا وایي قد یې دا وایي چې د ده سره به د مور او پلار څونه توقعات وي ده او د ده ګینګ دا موټرسایکل چې خلک په بازار کې ودرېد دوی ورته ولاړي ډي سي پي صاحب په پریس کانفرنس کې خبره وکړه او یقینا زه به خپلو کتونکو ته وایم زما کتونکو کم از کم دا خبره ځان سره نوټ کړئ چې لږ احتیاط کوئ دا وطن اسلامي جمهوریه پاکستان فلاحي ریاست خو ضرور دی خو دلته ستا د دې وطن باشندگان هغه دا قسم خلک دي دا زما ورکوټی بچی نو دوی د دې نه موټرسایکل یې بوځي زه ډي سي پي صاحب د خبرې سره اتفاق هم کوم خو د یو ټوټې ورسره اختلاف هم کوم زما دا بچی دا ذمهدار بچی دا خو به د چا موټرسایکل او بنده چې په موټرسایکل ګرځي او په موټرسایکل راشي او کیدای شي دوایې له راغلي او کیدای شي بیمار له ډاکټر بوځي او کیدای شي خور او مور ځان سره د ټسټ دپاره راوستي او ته د هغه نه موټرسایکل بوځې په هغه به څه کېږي دا د هغې بچي له پکار دی دا ډي سي پي صاحب ولاړ دی او ډېر زیات داسې محنتي او شریف پولیس افسر دی چې دې څه وایي نو په هغې باندې عمل کوي ډي سي پي صاحب سره به دوه څلور خبرې کوو چې ډي سي پي صاحب سلام علیکم ډي سي پي صاحب دا راته ووایي چې دا موټرسایکل خو تاسو ووینئ دا سړی مو ووینئ تاسو څه تاسو واړه بچي چې دې بچو له څه پکار دي د دې مور او پلار له څه پکار دي د دې معاشرې له څه پکار دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه هغه د دې نوې زه د دې میډیا په خصوص سره یو پهله په یوه مو چې د خپلو څیزونو حفاظت کومه خپل څیز حفاظت سره ودرو د هغې خیال ساتل باندې ډېر کېږي داسې خبرې کوم دویم زه عوامو ته دا وایم چې خپل بچو باندې نظر ساتئ دا د مور پلار د تپوس نه کولو زه چې کور ته دا پیسې وړي دا موټرسایکل دا پاسونه نه دا پیسې وړي ته په دا شی وشو د پکار چې دنه مور پلار تپوس کړی چې دا طاقت دی نه
په دې کې د هغه یو هم غفلت شامل دی که د ځینې تپوس کولو د باندې چیک ساتلی دی چا سره کېږي چا سره ګرځي دا سوچونه که هغې کې چیک ساتلی دی دا خبر به دی سر ستاسو مطلب دا دی چې زمونږ د دې سړي جرایم پیشه جوړېدو کې لوی کردار زمونږ د معاشرتي رویو دی بالکل دی ځکه چې ما تاسو ته ووایي چې لکه زه کور ته دا پیسې وړي په کار وه چې ته مونږ تا دا تپوس کړی وي چې دا پیسې تا د کوم ځای نه وړې کار وکړه پرې دا پیسې دې څه نه دویم زه عوامو ته دا وایم چې مهرباني وکړئ چې د خپلو سیمو حفاظت کوئ چې حفاظت سره ولاړ وي دا خو بازار دی دنیا خلک ولاړ وي چې د چا موټرسایکل حفاظت سره ولاړ وي سوال نه پیدا کېږي چې چې دوی ورته کولو پرېږدي سټارټ یې ورته پرېږدي دې کې داسې موټرسایکل شته چې سټارټ یې وګوري چې ابي پکې سټارټ وغیرہ راغلی هغه ته وړي کتونکو ډي اس پي صاحب تاسو واورېده ډي اس پي صاحب دوه خبرې وکړې او په هغې کې دا یوه خبره ډېره بنیادي خبره ده چې مونږ د خپل معمولي غفلت په وجه باندې ځان له هم درد سر جوړ کړو ادارو له هم درد سر جوړ کړو سی ټو صاحب ولاړ دی سی ټو صاحب سره دوه څلور خبرې کوو سلام خان سلام علیکم سلام خان ښه اچیومنټ دی 12 موټرسایکلې یې برآمد کړي د یو پیسې او 11 داسې ورځې څه وایي څه وایي خالص انویسټیګیشن سیټو صاحب ولاړ دی کتونکو تاسو سیټو صاحب ولاړ دی عبدالله نوم خو دونه ښایسته نوم دی عبدالله کتونکو عبدالله دا دې چې کله پیدا شوی نو کېدای شي چې دا کوم دی د بدرګې مور او پلار به یې ډېر خوشحاله وو او کېدای شي ډزې یې کړي او بیا چې ولمونکی ښودو نو نیا ماما څونه سوچ به یې پرې کړی څونه غور به یې پرې کړی بیا د عبدالله انتخاب او عبدالله نه دا څه وسیدولی عبدالله نه ګوره کله چې بنده همدغه شانتانې ته راشي نو بیا خفن وي او ویاړي بیا دا چا ته په دې سوچ نه وکړی چې زما مستقبل دی زما به مور خویندې زما به کوري زه به ځان هم ساتم زما د روان ژوند دی په دې چا ته سوچ نه وکړی بلکل دې په سوچ نه وکړی د په کومه مستۍ کې وي څه چلو څه خوبونه دي لیدلي نو ته پوهېدې دا یې ووایه بنده کله دا شان جرم وکړي که نو د هغې نه پس کور ته لاړ شي ملګري به دې وي جومات کې به امام صاحب وي که نه مور به دې وي خویندې به هغې ته هم احسن برابر شي ښه دا راته وایي چې چو صاحب ولاړ دی څه زیاتی خو در سره نه دی چو صاحب ښه سړی دی دا شی دا راته ووایه په دې پیسو دې څه کول دا پیسې خو دې په توکو ولګي په داسې پیسو بنده څه کوي کتونکو دا بچی تاسو وکتو ملامتیا قانون زمونږ ریاست ضابطې د هر څه مخې ته ولاړ دي او ښه پرې زه به خپل هغه والدینو ته چې دغه شانتې بچي هغې ته به دا درخواست کوم د خپل چینل په وساطت چې کم از کم د دې بچو په هر کردار باندې په هره لحظه په هره لمحه باندې نظر ساتئ چې دغه شانتې بګړاو نشي دغه شانتې تباهي ته لاړ نشي دغه شانتې د یو څو پیسو لپاره پردي موټرسایکل نه بوځي دې سره خپل کوربه بختیاریانو سره اجازت ورکوي د خپل ځان خیال ساتئ ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان